कि अरबों को अल्लाह ने तेल दिया, पाकिस्तान को अल्लाह ने अफगानिस्तान दे दिया. د قانونو د چور اصلي کیسه رسوا شوه. آیا رښتیا طالبان له جمهوریت څخه په لوړ قیمت قانونه پلوري؟ حقیقت هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. شهباز شریف وایي د افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو مو د اسعارو زیرمو ته ګټه رسېدلې. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د لیږد له بېساري صادراتو سره د پاکستان د صدراعظم دفتر په دې اړه خپلو خلکو ته د خپل شړېدلي اقتصاد د رغولو په اړه هیلهمندي ورکړې. د شهباز شریف د دفتر په ټویټر پاڼه کې لیکل شوي که له افغانستان څخه د سکرو واردول همداسې دوام ولري نو پاکستان به په کال کې تقریبا 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت بچت یا په بل عبارت ګټه کړې وي او د انرژي اړتیا به یې په ډېره ارزانه بیه پوره کړي. شهباز شریف د دې ترڅنګ خپلې کابینې ته سپارښتنه کړې چې افغان سکاره په کلدارو واخلي چې ورسره د پاکستان د روپۍ ارزښت هم لوړ شي. یو شمیر طالبان وایي د جمهوریت له وخت څخه اوس ګران پلورل کیږي، خو حقیقت دا دی چې د جمهوریت په وخت کې د ډبرو سکرو نړیوال قیمت $100 و، خو جمهوریت بیا په $50 پلوره. اوس چې نړیوال قیمت یې $400 دی، طالبان یې په $90 پلوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان د ډبرو د سکرو لسګونه موټرې هره ورځ پاکستان ته صادرېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګر لا هم شکایت کوي چې د دوی مالونه، تازه میوې او نور سوداګریز توکي پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. د طالبانو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوی هره اونۍ د کانونو پټرولیم وزارت د عوایدو لوړ شوي ارقام خپروي او د عوایدو زیاتوالی خپله لاسته راوړنه ښایي. د طالبانو منتقدین بیا دوی ته ورنوي چې د افغانستان پر کانونو او نورو شتمنۍ چور لګولی او هر ډول قیمتي او ملي شتمنۍ په نیمه بیه د خپلو شخصي جیبونو او پاکستاني ګټو لپاره لیلاموي او قاچاقوي. که په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.